کله هم چې تاسو غواړئ چې ماشوم ته نصیحت وکړئ نو تاسو به لومبې دا معلوموئ چې آیا دا هغه وخت دی د نصیحت کولو او که نه دی. څلورم، کله چې ماشوم کارټون ګوري، خو غلط کارټون خبره نه کوم، بعضې کارټونان انتهایی خطرناک دي. کله چې ماشوم یو ښه کارټون ګوري یا یو ښه ویډیو ګوري، سټوري ګوري چې په ویډیو په شکل کې، نو دغه وخت کې دا ماشوم چې کوم دی انتهایی فوکسډ وي، نو په دغه وخت کې چې د ده ته په د دې ویډیو په شکل کې، د دې کارټون په شکل کې ده ته چې کوم نصیحت کېږي دی فوراً قبلی. یعنې که چېرې تاسو غواړئ چې ستاسو ماشومان دی نصیحت قبول کړي او ستاسو د خبرې مطابق د ژوند تیر کړي، نو هر هغه ویډیو ورته لګول پکار دي یا کارټون ورته لګول پکار دي چې هغه د ده لپاره بهتر وي او د ده مستقبل لپاره او د ده د موجوده حالت لپاره د فایدې وي. او که نقصان وي نو ګورې ځان به د ماشومانو نه خلاصوي چې زه بس کارټون ورته ولګوم، زه به په کچن کې کټوی پخه کړم، دا هم د ده لپاره پخوم که نو ما سره خو ټایم نشته دی. نو د کټوی ټایم خو د سره نشته دی، خو دغه ماشوم به بیا سبا دونه بېسره شي چې د کټوی نه به دې موکاږي، د سمسې نه به دې موکاږي، د جامونو به دې موکاږي، بیا به رغېږي بیا نه. نو معلومه دا خبره شوله چې کومې خبرې د ویډیو په شکل کې یا د کارټون په شکل کې ماشوم ته مخې ته راشي، هغه یې ځکه چې هغه وخت کې د هغه دماغ بالکل په ټیټه سټیج باندې وي.